مننه احترامات الله دې وي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ او بیا هم ستړي مه شئ د فرانسوي ژبې زده کړې ته. د نن ورځې موضوع ده le verbe être au présent. Le verbe être au présent. کومکي فعلونه په حاضره زمانه کې. کومکي فعلونه کوم یو فعل دي؟ مثلا یم، یې، دی، ده، یو، یاست، دی، دی. Je suis، زه یم. Tu es، ته یې. Il est، هغه دی. Elle est، هغه ده. Nous sommes، موږ یو. Vous êtes، تاسو یاست. Ils sont، هغوی دي. Elles sont، هغوی دي. راځئ چې مثالونه یې وګورو. مثال په توګه Je suis grand، زه اوږد یم. Je suis grand، زه اوږد یم. Je suis petit، زه کوچنی یم. Je suis petit، زه کوچنی یم. Tu es، ته یې. Tu es، ته یې. Tu es beau، ته ښایسته یې. Tu es beau، ته ښایسته یې. Il est، هغه دی. Il est، هغه دی. Il est intelligent، هغه هوښیار دی. Il est intelligent، هغه هوښیار دی. Elle est، هغه ده. Elle est، هغه ده. Elle est belle، هغه ښکلې ده. Elle est belle، هغه ښکلې ده. Nous sommes، nous sommes، موږ یو. Nous sommes dans la maison، موږ په کور کې یو. Nous sommes dans la maison، موږ په کور کې یو. Vous êtes، تاسو یاست. Vous êtes، تاسو یاست. وبښئ یاست په ځای دلته یې لیکلی دی. Vous êtes où، تاسو چیرته یاست. Vous êtes où، تاسو چیرته یاست. Ils sont، هغوی دي. Ils sont، هغوی دي. Ils sont dans la classe، هغوی په ټولګي کې دي. Ils sont dans la classe، هغوی په ټولګي کې دي. Elles sont، هغوی دي. Elles sont، هغوی دي. Elles sont étudiantes، هغوی زده کوونکي دي. Elles sont étudiantes، هغوی زده کوونکي دي. د نن ورځې درس مو تر همدغه ځایه پورې و. الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي او څه ترې زده کړئ. هر چیرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.